اوسو د دې پښتون او د دې ورمړ قوم د دې مازغو د سافټویر لپاره سابقه ډسټرکټ ناظر فخر ورمړپایان نوید صاحب ته خواست کوم چې هغه سټیج ته راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي او د تاسو د لاسونو دروند استقبال نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم स्टेज باندې ناز زما ډېر خواږه مشران زما مخامخ د ورمړ بالا عزتمندو قدرمندو غیرتی پښتنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو ډېرې ښایسته خبرې وکړې او ډېرې جذباتي خو دې ډېر ګناهونه ولا کم کړل ټول درود شریف ووایي عزتمندو د بلدیاتي الیکشن هلې ځلې دي او زمونږ یو ورور ډېر ښکلی ځوان دی وحید د ده خدمات د چا نه پټ نه دي او دا هم د چا نه پټ نه دي تاریخ د دې خبرې ګوام دی او دا حقیقت هم دی چې کله په دې قوم باندې امتحان راغلی دی نو د دې بالا خلکو د دې دواړو کلو خو پوره مرسته کړې ده دا ستاسو د ځان خبره کوم کو 95 کې د اشتیاق الیکشنو په 2002 کې د ممتاز اقبالو بیا د اشتیاق د عزت خبره وه ارباب امیر ورسره ملګری و نو تاسو خو پوره د غیرت مظاهره کړې ده هغې دپاره تاسو ته سلام پېښ کړو هغه یو شعر دی وخت کو چرته رالو در نظار بشم وی وخت کو چرته رالو در نظار بشم هسې د یاداشت خبرې نورې دي انشاءالله کو چرته الله تعالی تاسو له موقع درکا نو دا نوید به تاسو سره ټول نه مخکې انشاءالله په میدان باندې ولاړ شي پرونه ته یو ملګري وي یار ته اوس په کومې پارټۍ کې ما ورته ویل دا زما درته پارټۍ والا چا ویلي دي او تا نه ولې هېر دي څه وی په کومې پارټۍ کې مې زه د ورمړ په پارټۍ کې یم پارټي مې زه نه ټسوم زه یو ورکر یم ورکر د پارټۍ چې کوم دی ورکر ته ضرورت دی ورکر ته د پارټۍ ضرورت دی د پارټۍ ضرورت ورکر دی چې هغه دپاره منډې وایي کینډیډیټ دپاره منډې وایي نو موږ د ورمړو غلامان یو د ورمړ پارټۍ ورکران یو انشاءالله ورمړ بچي سره ورمړ سره به ولاړو ما بوله جو خبره کړې وه دلشاد بابی ته بار وکړه ما ورته وی چې سیاست کې پښتو کېږي په پښتو کې سیاست نه کېږي څنګه دا د ورمړ بچی چې ولاړ دی د سره یو نوم لیکلی شوی دی ورکی دا د ورمړ قوم بچی دی خو ده پسې ښه اواز راځي نو هغه ستاسو اواز دی خو ده پسې بد اواز راځي نو هغه هم ستاسو اواز دی څنګه خو دا اواز لاړو انشاءالله ځي به چې وحید ورمړ وګټله دا ستاسو اواز دی بل اواز نه اخلم نو انشاءالله چې دې بچي مرسته به کوئ خدا داسې نه کي چې دلشاد خبره چې طرف نه لاسونه راوباسي او ټپه 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 دا داسې نه کېږي دې دپاره به د ځان نه
او د خپل خونه له کار اخلي د خپل د خولې نه د دې نه بله کار اخلي څنګه به یې اخلي دا وحید په دیومړ بالا کې هر کور په کور نشي ګرځېدی دا ډېره غټه حلقه ده 10 یونین کونسلو باندې مقابله ده هر سړی وحید دی خو چای کې پښتو وایي کې غیرت دي تاسو به ځئ په خپل کور کې اول د خپلو بچو نه د خپل کور ول هغې نه به شروع کوئ هغې ته به دا وایي چې د ورمړ بچی ولاړ دی او د امتحان دی په ورمړ قوم باندې ځکه چې ما ته بلو جو ملګري میسج کړو ته به زه ښیم ما ته وایي چې په کومه ورځ د ورمړو وایي اتفاق راشي په هغه ورځ به قیامت وي ما ورته نور څه ونه وي خو دا مې ورته ووي مې بیا ګوره قیامت کې ځانځاني ځان را ساته دا مې وورغو داسې کار دی چې تاسو به کوشش کوئ خپل بچي هغې ته به وایي چې د خولې دا پرچار که ورځئ که وایه چې وحید ولاړ دی داسې خپلو خپلوانو پسې وګرځئ ما بله ورځ یوه خبره کړې وه دا ډېر خلک وایي یاره وایي دا ارباب صاحب مقابله ده د نبي ګل مقابله ده وروره ارباب صاحب په مقابله ده د عمر وحید سره مقابله ده او که د نبي ګل مقابله ده نو وحید سره مقابله ده خو د خالد وقار مقابله ده نو وحید سره مقابله ده څنګه مقابله ده څنګه ده په دې خبرې پوهئ دا درته وایم تاسو ما ته ووایئ چې ارباب صاحب خپل ورور ودرولی دی عمر یې ودرولی دی څومره قومیت وټ دی ورسره 14 پېړۍ روان کړي یو یونین کونسل یې ته جوړ کړی نبي ګل یې ودرولی دی څومره وټ بینک دی ورسره څومره څو یونین کونسل یې ورسره دي 2 ویلیج کونسل یې په 3 ویلیج کونسل یې ورسره دي په 2 ویلیج کونسلو باندې دا کچوړۍ دا 2 ویلیج کونسل دي 3 دي کو څلور ماخې ده دا تقریبا 60% یونین کونسل دی ورسره هغه دې ګټي ډېر خو اکسپوز مونږ به ګټو دا आवाज کوي وحید سره ماشاءالله 3 یونین کونسل دي څو 3 دی هغه 3 یونین کونسل دي دی هغه چې کم دی لزر وټه نبی ګل د ارباب صاحب کم از کم 12000 وټه آی دې ګټي आवाज کوي ورمړو سره څومره وټه په دې تحصیل کې 42000 ګورې دې خبره باندې ځان کوي 42000 وټه اوس د ګټې زه درته ښیم دې څنګه وایم چې راوي دې ګټي 42000 وټه وسره د 3 یونین کونسلو کوچره تاسو همت وکړو او دغه رنګ جذبه درکې او څنګه چې دلته راغونډ شوي او لکه منډه مو وخله او د مدارین نو مزانو ساتلو چې دا اوس ترخ کې تاسو عمر رنیولې دي د مدارین نو مزانو ساتلو چې دا اوس ته وایي چې شهراز ته وایي ټیکټ بدر کما ټیکټ به تاسو به 19 تاریخ نه پوسکلم پہله تا باندې دا فوټبال کوم به وګورو کوچره تاسو لکه همت وکړو او خلک مراوي وستل وډ مو پول کو او 50% وډ پول شو څومره 50% نو دا کم از کم په 42000 کې 20000 وډ پول کیږي څومره 20000 دا خو دې خو چمچي ممچي کو بل خو دې خو لاړی شي خیر دی په یوه اندو پټ کړه نه ورانی کو دا لاړ شي دا 15000 مې اعتبار کو 15000 وټونه مو دی وای د ورکل د دې کوم بچیلا دا 15000 وټ چې کم دی دا په دې حلقې کې په دې نسلن کونسل کې د مسلم لیگ نو نمشتا او لک تاسو همت داو کو چې تاسو په دې حلقې کې ګرځئ او زما یاران دوستان دي زه ورته وینا کوم چې وایي دې موږ ته چې یو پاټۍ کې نه یو پاټۍ کې خبر دې موږ دې کړي والله خو وټونه ورکړي موږ ورولا نو چې لګ تاسو وټونه راکاږي د خپل حلقې کې 300 وټونه مراکاګل نو ان شاء الله چې 25-26000 وایي د الیکشن ګټلې ان شاء الله نو دا بالکل څه تر نه ولې چیرې وایي چې کم دین را دا اسیم نه ګټي ډیر کسان وایي اسیم نه ګټي نو ما غدورې پسې ګټي د 3 یونین کونسلو والے نشي ګټلې په لې ضرور والا او غد نس یونین کونسلو والے به ګټي تاسو په 3 یونین کونسلو باندې د 15000 ورکوي عثمان په 10 یونین کونسلو باندې 15000 وټونه راغونډي نو ان شاء الله چې جیت په چای جیت په اورمړي ان شاء الله جیت په چای جیت په اورمړي نو ان شاء الله د ما په خبرو عمل کوي
ویناګانې به کوئ ټول لاسونه اوچت کړي چې انشاءالله په اتفاق سره به وي ته ورکړو جزاک الله دا چا پکې یو منټ دا چا پکې خو خیر ده داسې کار دی بیا صاحب یو خبره کوله دغه رنګ دا چا پکې داسې کړی چا پکې دا چا پکې اوچت هم نه کوو په غوړ منګه خو مو په کار نه کوي خیر ده دواړه ورته اوچت کوي دواړه لاسونه دغسې د سوران دیوال یې لکه اوس اوچت کوي اوچت کوي اوچت کوي مولا لکه هغه مروله ګیټ اوچت کوي لاسونه ورو شاباس اوټ به ورکوئ انشاءالله ایمانداري به ورکوئ انشاءالله په اتفاق به ورکوئ انشاءالله نور ته وینا کوئ انشاءالله مدارانو چال کې خو به نه راځئ اورمړ اتحاد زنده‌باد اورمړ اتحاد زنده‌باد اورمړ اتحاد زنده‌باد ملک وحید زنده‌باد ملک وحید زنده‌باد اورمړ بالا زنده‌باد اورمړ بالا زنده‌باد والسلام